الرحمن الرحیم دوستانو د پرلط څخه حاضر یو چې 240 ورځې کېږي د چمن پرلط دوام لري تر اوسه پورې د چمن پرلط مطالبې نه منل شوي. تېره ورځ چې کومه واقعه راغلې وه په هغه کې تقریبا موږ ډېر زخمیان درلودو، شهیدان هم په تېر جنګ کې درلودو. نن چې کوم د پرلط کمیټې لخوا پر 14 تاریخه د مظاهرې اعلان شوی و چې پرلط څخه د مظاهره روانېږي، په بازار کې به ریلي کوي. هغه د سرکار لخوا د پرلط کمیټې او دغه ولس ته اجازه نه ورکول کېدل چې تاسو دغه مظاهره نشئ کولی. د سرکار لخوا پرلط کمیټې ته دا ویل شوي وو که چېرې تاسو مظاهره وکړئ په دې کې به ستاسو د بندیانو رهایي هم ډېره وشاته شي او تاسو ته مشکلات او تکلیفونه جوړ شي. نو په دغه وجه باندې د چمن د پرلط لخوا چې کومه مظاهره اعلان شوې وه چې موږ به مظاهره کوو، هغه مظاهره نن نه وشول. د هغو وجه هم دا ول چې سرکار پرلط کمیټې ته ویلي وو چې موږ تاسو ته دا اجازه نه درکوو چې تاسو په چمن ښار کې مظاهره وکړئ. بیا هم نن د چمن غیرتي ولس په ډېر غټ تعداد باندې پرلط ته راغلی دی، دلې حاضره دی او هرې قربانۍ ته تیار دی. د پرلط د کمیټې د سټیج صدا او ویناوې کوي چې موږ پر حمل باندې ناست یو. زموږ دغه درې مطالبې دي چې تر څو پورې د بادر دروازه نه وي خلاصه شوې، دا پرلط به تر هغو پورې ناست وي او چې زموږ بندیان کوم دي دا تر هغه نه دي رایله شوي. دا پرلط دغه درې مطالبې لري چې زموږ بادر به خلاصېږي او د بندیان به رایله کېږي. تر هغه به زموږ دا پرلط پر امن باندې ناست وي. دا پرلط په دوام لري. دا پرلط نن 240 ورځ هم دوام لري. ټول د چمن غیرتي ولس په ډېر زیات تعداد باندې پرلط ته راغلی دی.